د الله نه یره پکار ده. اصلي شی او دیسي شی د دې به فرق ونه کړي. یعنې مسلمانان دې درجې ته رسېدلي. پخوا یو دور و چې مسلمان به خبره وکړه بس خلکو ومنله، خبره یې وکړه که نه لیبل ته ضرورت شته، نه د کمپنۍ مهر او سټامپ ته ضرورت شته، هېڅ ته هم ضرورت نه شي چې مسلمان تا ته ووایي چې دا شی داسې دی، بس دا شی داسې دی. اوس به تا ته ووایي چې دا داسې داسې دی، ته بیا هم شک کېږي ځکه چې هغه بازار داسې دی، حالات داسې دي چې ته یقین نه شي کولی. نو اصلي شی دیسي شی والله که پکې فرق وکړي. دا قسمونه به ته خوري نه دا په دومره دی، دا په دومره، دا په دومره. نو د الله نه یره پکار دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي وان کتما وکذبا، که چېرته دې دواړو حقیقت پټ کو او دروغ یې ووایي، محقت برکة بیعهما، الله به د دوی د دې بیې نه دا برکت دا به څه کړي، دا به دې ختم کړي. په دې تجارت کې به برکت نه وي. او یو حدیث کې داسې هم راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي راوړی، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو د عیدګاه ته، نو وی فرأى الناس یتبایعون، خلکو تجارت کو، سامانونه یې خرڅول. نو وی یا معشر التجار، ای د تاجرانو ټولګیه، ټولو ته دا اعلان وکړو. نو ټولو غوږ کېښودو، ورفعوا اعناقهم وابصارهم الیه، ټولو سټونه راسره اوچت کړو، اوږده یې کړو، او خپل نظرونه یې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته راواړول چې څه وایي ګورئ. نو به یې ورته ووایي ان التجار یبعثون یوم القیامة فجارا، دا تاجران چې دي که نه، دا به د قیامت په ورځ الله فاجران را پاسوي، فاجران بېدینه بد عمله، الا من اتقى الله وبر وصدق، سوای د هغه تاجر نه چې د الله نه یریږي او رښتیا خبره کوي او خلکو خیرخواهي کوي، دا تاجر به الله د نیکملو خلکو په ټولګي کې راپاسوي. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معاملاتو بنیاد دا دی، رښتیا او حقیقت. او موږ ته هم دا ویلي چې تاسو به د یو بل سره په معاملاتو کې رښتیا وایئ، او په رښتیا کې ګوره تاوان نه وي. او ما تاسو ته که هغه تاوان وي هغه وختي توري لږ ساتي، د هغې په بدله کې الله ډېر څه تعالی درکړي. لکه تاسو یو سړي ته دا ووایي ته سامان خرڅې دا دې کې خرابوالی دی، او تا ورته ښه څپه ووایي چې دې کې دا مسله شتي، ریټ به لازم را کمیږي. ریټ را کم شو، تا ته پکې څه نه څه نقصان در ورسېد، خو هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله برکت پکې ور واچوي، الله به پکې برکت واچوي په دې معامله کې، ستا په دې مال کې، ستا کې، ستا په دې وینا کې، په دې کار کې. بل طرف ته سړي دروغ وایي، ظاهره کې معلوم وګټو، خو برکت ترې ختم شي، هر څه ترې لاړ شي، ختم شي. نو یو بنیاد دا دی. بل بنیاد څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي دي موږ ته چې اسانتیا یو بل سره په یو شي خرڅولو کې، اخیستو کې یو بل سره څه کول؟ اسانتیا کول. دا حدیث په صحیح بخاري کې د مسوس پیری بیان کړی د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ دا خبره وکړه، رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، الله دې رحم وکړي په هغه سړي باندې چې کله څه شی خرڅوي یا یې اخلي یا د چا نه د خپل حق مطالبه کوي، نو په نرمۍ سره یې کوي، اسانتیا پکې جوړوي. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ له ترغیب راکوي تیزي چې اسانتیا جوړه کړي. څه شی چې الې سختي پکې مه جوړوه چې داسې له منډه د ځان نه دي په خلکو باندې دغه راولي. د یو نیم سړی چې څه شی الې بس بلکل صحیح ده، اوس یو ریټ ډېر زیات دی، د بازار د ریټ نه سړی پکې خبره اتره وکړي، او نه هغه به راکته اخره نه دومره پکې نه کمې، او دومره نه دومره سختي مزه نه کوي. ښه څه شي خرڅولو کې او دا دیسي او دا او نه دا به دومره راکړي، او دا به دیسې راکړي، او دا به دلته راکړي، او دا دومره سختي مه کوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې برحم وکړي چې څوک اسانتیا کوي. هدغه شان چې د چا نه حق خپل غواړي په اسانتیا، یو سړي باندې ستا حق دی، ته پسې ورلي یاره زما دا حق تا ته یو مړی بیا بل هفته کې راشي، زه صحیح ده بل هفته کې به راشو، څه خبره نه. څومره چې ته اسانتیا جوړوې الله تا ته اسانتیا جوړوي، او دا مزه نه کوي دا په دې معاملاتو کې د سختي کول. دا الله بندګان دي، دا بعض ما لیدلي دي که نه، بعضو سره خو معاملات راغلي دي او بعضو نه خبرې م لیدلي مې دي، یعنې سمه سرمن والله د یوې پیسې دې تپوس کوي، او دا داسې او دا داسې، او چې څه شی والي هغه به دومره واړې راواړي چې سم به واغېږي،
او بیا چې ویشي بیا لږ څه باندې بیا را روان کړی او هغه چې خرڅوونکي یو نیم ویني هغه دومره سختي کوي لکه پیسې نه پیسې به دې ځي به په دې ټایم دا به راکړي او دغه به راکړي مزه نه کوي دا خبرې پیسې هغه خوی د مسلمان په کار چې هغه ای کې اسانتیا وي ای کې رحمدلي ای کې شفقت وي هېڅ خبره نه دی اوس یو سړی په لاره کې ناست دی لاره کې غریب سړی دی ناست دی سر کې جورابې خرڅوي یا بنینونه خرڅوي د بنین په څو دی هغه وایي په لس دی په 15 به ونه شي او دا تا ته پته دا غریب سړی ځان له لاره کې دی غرمو ته ناست دی خو څه ځان له ګټي ته داسې کار وکړه چې دی وایي په لس دی وایي 15 والا دا پکې زیات وکړه دغه شان چې یو شی خرڅوونکی یو کس وي یاره دا سړی حالاتو نه پته لګي چې دا سړی غریب دی لکه سړی اندازه ولګي سړی عقل کار کوي که دی چې را دومره چیړ ما سره کوي نشته ورسره څه کپړو ته وګوره ته د حالاتو نه خبرې دا شی په څو دی په 50 روپۍ دی هغوی په شلې نه واله بس اوس سره مې وځي چې ما ته پته چې دا حالات کوي دا مسلمان معامله ده دا نه چې ته سم ځانه داسې دغه جوړ کړی دی چې په هر دغه کې داسې حسابونه او کتابونه او سخت حسابونه نه ها بعضې کې سړی خبره لازم کوي چې کله سړی ته پته ولګي چې ظلم کېږي یا د حد نه زیاته خبره داسې معمولي خبرو کې سړی دومره سختیانې نه کوي او دا د تجربې خبره ده ته کوو او موږ د الله کمزوري بندګان یو موږ به څه